اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، په ننني درس کې به تاسې د دوهم څپرکي کې خلاصه زده کړئ. د دې لپاره به زه نن موضوع له کتاب څخه وایم او په مثالونو باندې به تاسو ته په تخته باندې رڼا اچوم. لومړی خبره دا ده چې د طبیعي عددونو د جمع او ضرب د تبدیلۍ اتحادي حیثیتونه یا په ضرب باندې د جمع توضیح حیثیتونه څه کوي. لکه دلته دا د ضرب تبدیلۍ حیثیت دی، دغه د جمع تبدیلۍ حیثیت دی، او دا په ضرب باندې د جمع او توضیح حیثیت دی، او دغه بیا د جمع اتحادي حیثیت او دا بیا د ضرب توضیح حیثیت دی. بله خبره دا ده چې د طبیعي عددونو لپاره په جمع عملیه کې صفر د عینیت عنصر دی او په ضرب عملیه کې یو د عینیت عنصر دی، په دې معنا چې که په جمع عملیه کې د هر عدد سره صفر جمع شي هماغه عدد کېږي، کوم تغییر نشي راوستلی، نو ځکه صفر په جمع کې د عینیت عنصر دی. همداسې په ضرب کې یو د عینیت عنصر دی، ځکه هر عدد که په یو کې ضرب شي هماغه عدد کېږي. بل د ویش قابلیتونه دي. ویش قابلیتونه لنډه یادوري کوم. په دوو باندې هغه عدد پوره د ویش وړتیا لري چې یویس خانه صفر یا جفت وي. په درې باندې هغه عدد پوره د ویش وړتیا لري چې د رقمونو مجموعه په درې باندې پوره وویشل شي، او په څلورو باندې هغه عدد پوره د ویش وړتیا لري چې د هغې یویز او لسیز دوه رقمونه داسې عددونه وي چې په څلورو باندې پوره د ویش وړتیا ولري، او په پنځو باندې هغه عدد پوره د ویش وړتیا لري چې یویس خانه صفر یا پنځه وي. په شپږو باندې هغه عدد پوره د ویش وړتیا لري چې په یو وخت کې په دریو او دوو باندې دغه عدد پوره وویشل شي، او په اوو باندې هغه عدد پوره د ویش وړتیا لري چې یویس خانه حذف شي، دوه چنده شي، له پاتې عدد څخه تفریق شي. هغه د تفریق حاصل که په اوو باندې پوره وویشل شي، نو لومړنی عدد چې راکړل شوی وي هغه به هم په اوو باندې پوره د ویش وړتیا لرونکی وي، او په اتو باندې هغه عدد پوره د ویش وړتیا لري چې په یو وخت کې دغه عدد په دوو او څلورو باندې وویشل شي، او په نو باندې هغه عدد پوره د ویش وړتیا لري چې د رقمونو مجموعه په نو باندې پوره وویشل شي، او په لسو باندې هغه عدد پوره د ویش وړتیا لري چې یویس خانه صفر وي. په یولس باندې هغه عدد پوره د ویش وړتیا لري چې د جفتو او تاکو مرتبو د جمع عمومي تفریق حاصل صفر شي، یا داسې یو عدد شي چې په یولس باندې پوره د ویش وړتیا ولري، او په دولس باندې هغه عدد پوره د ویش وړتیا لري چې په یو وخت کې دغه عدد په دوو او شپږو باندې پوره د ویش وړتیا لرونکی وي. بله موضوع دا ده چې لومړني عددونه مرکب عددونه. لومړني عددونه هغه عددونه دي چې یوازې په ځان او په یوه باندې پوره د ویش وړتیا ولري، او مرکب عددونه هغه دي چې په ځان، په یوه او نورو باندې هم پوره د ویش وړتیا ولري. دلته دوه یوازینی جفت عدد دی چې لومړنی عدد دی، نور ټول تاک عددونه لومړني عددونه دي، او دغسې څلور، شپږ، اته او داسې نور ټول عددونه جفت عددونه چې دي د دوه نه بغیر هغه ټول بیا مرکب عددونه دي. په یاد ولرئ چې یو نه لومړنی دی او نه مرکب دی، ځکه یو فقط یو قاسم لري، یعنی یو خپل ځان لري خو بل دوهم قاسم نه لري. لومړني عددونه دوه قاسمونه لري چې یو ځان یې دی بل یو دی، مګر مرکب عددونه بیا زیات قاسمونه لري. نو ځکه یو چې په خپله یو قاسم لري، نو نه لومړنی ورته ویلی شو نه مرکب، ځکه چې د هغوی ځانګړنه په خپل ځان کې نه لري. بله موضوع تجزیه ده. د مرکب عدد لومړنیو ضربي اجزاو پیدا کولو ته په لومړنیو عددونو تجزیه وایي. یعنی کله چې موږ عدد په ضربي اجزاو باندې ټوټې کړو، په خپله دغه عملیې ته بیا تجزیه وایي. که په لومړنیو عددونو تجزیه کړو، دغه ته بیا په لومړنیو عددونو باندې تجزیه وایي. دلته مو دغه درې مثالونه چې راخیستي دي، دا په خپله د تجزیې د استعمال مفهوم دی. یعنی د تجزیې په مرسته موږ کولی شو چې تر ټولو کوچنی مشترک مضرب پیدا کړو. 12 15 دوه عددونه دي په یو وخت کې په درې باندې مو تجزیه کړي دي، نو دغه ښکتني عددونه او دغه عدد
د دغه درې واړو د ضرب حاصل په خپله د 12 او 15 تر ټولو کوچنی مشترک مضرب دی. همدغسې دلته تر ټولو لوی مشترک قاسم مو پیدا کړی دی. یعنې کله چې لوی مشترک قاسم پیدا کوو بیا هم په یو وخت کې به هغه عددونه تجزیه کوو. کله چې تجزیه کړو د چپې خوا عددونه چې کوم لاسته راځي د هغوی د ضرب حاصل د دغو عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم دی. تاسو پوهیږئ چې قاسم هغه عدد دی چې په نور عددونه په خپل ځان باندې پوره ویشي او مضرب هغه عدد دی چې په یو په دوو دریو او داسې نور عددونو کې د یو عدد په ضرب کولو سره لاسته راځي. او په دغه ځای کې موږ کولی شو چې د تضریب مرسته د یو عدد مربع جذر مکعب جذر هم پیدا کړو. لکه دلته د 25 مربع جذر د تضریب مرسته موږ پیدا کړی دی ځکه موږ ویلي وو چې د دوو مساوي ضربي اجزاو څخه یو ضربي جز ته د هغه عدد مربع جذر وایي. دلته دوه مساوي ضربي اجزا 15 دي نو 15 په خپله د 25 مربع جذر دی چې د تضریب مرسته مو لاسته راوړی دی. په دغه ځای کې 28 که موږ تجزیه کړو درې مساوي ضربي اجزاوې د دریو لاسته راځي چې د هغوی څخه یو ضربي جز د 28 مکعب جذر دی. ښه بله مهمه موضوع چې دلته ده هغه فکر کوم همدغه د طاقت موضوع ده. ښه طاقت دی. طاقت د مساوي عددونو د ضرب کولو لنډې طریقې ته طاقت وایي. په طاقت کې مو قاعده توان دغه دوه مهم شیان پېژندلي وي چې قاعده کوم عدد ته ویل کېږي او توان کوم عدد ته ویل کېږي. په دغه ځای کې دا د طاقت هغه مهم قوانین دي. یو خو دا د طاقت عمومي د تعریف لپاره مثال دی. مثال که 2 په 3 وارې ضرب شوي وي نو لیکلی شي چې 2 په توان د 3 او دغه لاندې د طاقت قوانین دي. بعضې که چیرې قاعدې مستوي وي توانونه یې مختلف وي په ضرب کې نو قاعدونه یوه قاعده توانونه به یې جمع کوو. که چیرې قاعدې مختلف وي توانونه یو شی وي په ضرب کې نو قاعدې به یې ضربوو توانونو څخه به یو توان د قوس نه بهر نیسو. او که چیرې په تقسیم کې قاعدې مستوي قاعدونه یوه قاعده د صورت عدد توان به د مخرج عدد توان سره کم کوو تفریق کوو. او په دا کې موږ شرط هم دا ښودلی و چې مخرج باید سره کم وي خلاف د صفر وي. خلاف د صفر وي. او بل که چیرې په تقسیم کې قاعدې مختلف وي قاعدې به یې خپله راخلو او توان به یو د قوس څخه بهر ورته نیسو. دا خبره هم په یاد ولرئ. ممکن چې ډېرو زده کوونکو زده وي او ډېره زده نه وي هر هغه عدد چې توان ونه لري توان به یې یو وي او هر عدد توان د صفر مساوي یو دی. تاسو مو په تیرو درسونو کې د هغې ثبوت کړی او ضرورت نشته چې په دې بیا خبرې وکړم. او دغه دوه شیان مو هم تاسو ته ښودلي چې عدد تقسیم پر صفر هر وخت دپاره لا یتنهي دی او صفر که پر هر عدد وویشل شي بیا هم څه دی صفر دی. ښه دلته بله مهمه موضوع عمومي طریقه ده. موږ ویلي وو چې عمومي البته علمي طریقه د اعدادو لپاره ډېره استعمالېدونکې ده په خاص ډول په فیزیک او کیمیا کې لکه د اتوم او الکترون کوچنۍ کتلې چې ډېر لوی عدد هغه خلی کېږي نو د دې لپاره چې هغه کم حجم ونیسي په یو ځای کې ډېر په اسانۍ سره موږ ځای پر ځای کړو اسانه یې محاسبه کړو اسانه یې وښیو نو باید هغه په علمي شکل ولیکل شي. نو علمي شکل مو تاسو ته ښودلی و چې هر وخت دپاره به د چپې خوا څخه یو عدد پرېږدو او پاتې عدد به په اشاریه کې نیسو او د اشاریې نه وروسته چې څو رقمونه پاتې کېږي د هغې په اندازه به لاس ته توان ورکړو. ښه بله موضوع څه ده هغه هم زه ګورم. ښه اوس په دغه ځای کې دغه دوه عددونه چې تاسو یې وینئ دا په خپله څه شی دي د 8 او 14 یعنې دا په خپله د دغو قاسمونه دي ځکه 8 په یو باندې پوره ویشل کېدی شي په 2 4 8 او 14 هم په 1 2 4 8 14 باندې پوره تقسیمېدلی شي. نو په دغه دا خو د هر عدد ځان ځان د قاسمونه شول خو په دغه عددونو کې مشترک قاسم چې دی هغه
یو هم دی، دوه هم دی، څلور هم دی، اته هم دی. خو په دغه ټولو قاسمونو کې لوی قاسم چې دی چې د دوی په منځ کې مشترک دی هغه اته دی. یعنی په قاسمونو کې لوی قاسم چې د عددونو ترمنځ مشترک هم وي هغې ته د عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم وایي. ښه، د دې څخه وروسته خبره دا ده چې لسمه نقطه څه ده؟ ښه، دلته خبره دا ده چې موږ کولی شو د اعدادو تر ټولو لوی مشترک قاسم د تجزیې په مرسته هم پیدا کړو. هغې ته ضرورت ځکه نشته چې موږ دلته د تجزیې په مرسته د دوو اعدادو تر ټولو لوی مشترک قاسم پیدا کړو. ښه، دلته راځم کوچني مشترک مضرب ته. مضرب مو تاسو ته ویلي وو چې په یوه، دوو، دریو، څلورو او داسې نورو عددونو کې د یو عدد په ضرب کولو سره چې کوم عدد لاسته راځي په خپله د هغه عدد مضربونه دي. مثال د دوو مضربونه یو په دوه کې، دوه په دوه کې، درې په دوه کې، څلور په دوه کې، یو په درې کې، دوه په درې کې، درې په درې کې، څلور په درې کې. دغه عددونه د دوو او دریو مضربونه دي. خو په دغه مضربونو کې کوم مضرب مشترک دی؟ د شپږو عدد مشترک مضرب دی چې دا په خپله تر ټولو کوچنی مشترک مضرب هم دی، ځکه له دې څخه بل کوچنی عدد نشته چې د دوی ترمنځ مشترک وي. ښه، بله موضوع چې ده LCM او GCD او د هغوی د عددونو ترمنځ اړیکه. LCM یعنې تر ټولو کوچنی مشترک مضرب، GCD یا HCF چې موږ ورته ویلي وو دا په خپله تر ټولو لوی مشترک قاسم مفهوم دی او د هغوی د عددونو ترمنځ اړیکه. مثال موږ وایو چې دوه عددونه که A او B ولرو د هغوی تر ټولو لوی مشترک قاسم په G وښیو او د هغوی تر ټولو کوچنی مشترک مضرب په L وښیو، نو د دوی ترمنځ اړیکه څه ډول ده؟ هغه اړیکه مو تاسو ته په تېره ویډیو کې د هغې څخه مخکې تېره ویډیو کې تاسو ته ښودلې وه، نو ضرورت نشته چې بیا په هغې باندې خبره وکړو چې کوم اشکال لري، خو فقط عمومي شکل یې تاسو ته یادولي کومه چې G ضرب L یعنې لوی مشترک قاسم که د کوچني مشترک مضرب سره ضرب شي د هغه دوه عددونو د ضرب حاصل سره به د دوی د ضرب حاصل مساوي وي. ښه، بله خبره دا ده چې که موږ ته بیا هم تر ټولو کوچنی مشترک مضرب غوښتل شوی وي چې د لومړنیو عددونو وټاکئ، بیا به څه کوو؟ لومړني عددونه خو فقط هغه داسې خاصیت لري چې یو قاسم لري چې هغه په خپله یو دی. نو د داسو عددونو تر ټولو کوچنی مشترک مضرب به څه وي؟ نو لنډ په یاد ولرئ چې د همدغو لومړنیو عددونو د ضرب حاصل د دغو عددونو تر ټولو کوچنی مشترک مضرب دی. لکه دوه او درې، دوه او درې دواړه لومړني عددونه دي، نو د دوی کوچنی مشترک مضرب لکه دلته ما په قوس کې شپږ په نښه کړي دي، خو په لنډ ډول د دغو دوه عددونو د ضرب حاصل څخه هم دغه د دوی کوچنی مشترک مضرب ټاکلی شئ. وروستی یو څو خبرې دا دي چې د یو طبیعي عدد مضرب په خپله عدد پوره ویشل کیږي. یعنی مضرب چې د هر عدد لاسته راغلی هغه مضرب کیدلی شي چې په خپل عدد باندې پوره وویشل شي. د یو طبیعي عدد مضربونه د شمیرلو وړ نه دي. مضربونه ان تر لای تنهي پورې دوام کولی شي، محدود نه دي. او د یو طبیعي عدد له دوه مساوي ضربې ځایو څخه یوه ته یې د عدد مربع جذر وایي. مخته مو وویل یعنې که دوه مساوي ضربي اجزاوې ولرو د هغې څخه یوه ضربي جز ته د دغې عدد مربع جذر وایي. او بله خبره دا ده چې د طبیعي عددونو مربع جذر د تجزیې په مرسته او په عمومي طریقه په تېره ویډیو کې مو هم تاسو ته ښودلی وو چې د یو عدد مربع جذر کولی شو د تجزیې په مرسته هم پیدا کړو او په عمومي طریقه یې هم پیدا کړو. او وروستی خبره دا ده چې مکعب جذر یعنې څه؟ یعنې د دریو د یو عدد د دریو مساوي ضربي اجزاو څخه یوه ضربي جز ته د دغه عدد مکعب جذر وایي. ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نن درس مو هم زده شوی وي، بیا بیا یې تمرین کړئ. انشاءالله باور لرم چې تاسو به له دې څخه ډېر څه زده کړئ. زما به هڅه دا وي چې تاسو ته ډېر ساده درس ووایم. بیا چې له یوه نوي درس سره زرېږم، د الله په امان.